الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. په باوري ډول هغه مؤمنانو برای میندلای دی چې په خپل منځ کې خشوع غوره کوي، یعنی عاجزي او تواضع څرګندوي، له عبثو خبرو څخه لرې اوسي، د زکات په کړنچارې عمل کوي، د خپلو شرمځایونو ساتنه کوي پرته له خپلو میرمنو او هغو ښځو څخه چې د هغو وینځي وي چې پر هغو باندې په جنسي نږدېوالي هغوی د پړه کېدو وړ نه دي. البته که څوک له هغې پرته نور څه وغواړي همغوی زیاتي کوونکي دي. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. او هغه کسان به چې د خپل امانتونو او د خپل ژمنو او تړونونو لحاظ ساتي او هغه چې د خپل منځونو ساتنه کوي، همدغه کسان هغه وارثان دي چې په میراث کې به فردوس عمومي او په هغې کې به د تل لپاره هستوګن وي. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. بشکه چې موږ انسان له مکنې نری خټې څخه جوړ کړ. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. بیا مو هغه په یو محفوظ ځای یعنی رحم کې په څڅېدلي څاڅکي یعنی نطفه تبدیل کړ. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بیا مو هغه څاڅکي ته د برغند یعنی تړلې وینې بڼه ورکړه. بیا مو برغند یعنی تړلې وینه د غوښې بوټي وګرځوله. بیا مو د غوښې بوټي هډوکي جوړ کړل. بیا مو هډوکو ته غوښه ور واغوستله. بیا مو هغه یو بل مخلوق جوړ کړ. نو خورا زیات برکت ناک دی الله تر ټولو کاریګرو ښه کاریګر. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. بیا له هغه وروسته ارومرو ستاسې مړه کېدل دي. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بیا د قیامت په ورځ به په یقیني ډول تاسې راپاڅول شئ. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. او ستاسې د پاسه موږ ولارې یعنی طبقې جوړې کړې، د هستونې یعنی خلقت له چارې سره موږ څه نااشنا نه وو. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. او موږ له آسمانه له صحیح حساب سره سمې په یوه ټاکلې اندازه اوبه ورولې او هغه مو په ځمکه کې تم کړي او موږ د هغو په له منځه وړلو قادر یو. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. بیا د هغو اوبو په وسیله موږ ستاسې لپاره د خرماو او انګورو باغونه پیدا کړل. ستاسې لپاره په دغو باغونو کې ډېرې خوندورې میوې دي او له هغو نه تاسې روزي په لاس راوړئ. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين.
او موږ هغه ونه هم پیدا کړه چې له توري سینا نه راوځي، تیل هم لري او د خوړونکو لپاره کتغه هم. وَإِنَّ